دا بیا د درواغو دعوه ده چې زه وایم چې مذهب حق دی سلفۍ کاکا پروا نه کوي ته چې هر څه کوې په چا کار مه لروئ اوس اختلاف جوړېږي اوس به پر وهابي نه لګېږي اوس به پر سلفي نه لګېږي اوس به پر پنجپیري نه لګېږي اوس به پر اربکي نه لګېږي اوس به پر لامذهبو څه نه وایه بیا اختلاف جوړېږي وایي دا وایي د اختلاف والا مولا دی که نه زه دلته مشهوره په چی شم د ملایانو طالبان ستې پوښتنه وکړي دا کم لا دی وایي هغه اختلاف چې جوړي هغه ملا دی اختلاف چې جوړ کړی دی ما نو څه اختلاف جوړ کړی دی دا اختلاف می جوړ کړی دی چې بد ته می په بد ویلی دی د مذهب غلط می د مذهب په غلو ویلی دی حق ته می په حق ویلی دی ناحق ته می په ناحق ویلی دی د خپل ژبې صدا را پیښه ده چې اوس خلک دا هغه مولا دی چې اختلاف جوړي اذا رايت العالم كثير الاصدقاء فاعلم انه مخلط لانه لو نطق بالحق لابغضوه سفيان الثوري رحمه الله وای کدی مولا ولیدي یاران ډیر و هر چا صفت کوي په دې پوسه چې ډیر ګډوډ مولا یې ولی د حق خبره دې نه کړي کدی حق ویلی وای خلکو بد در سوړله اوس کدی حق ویل اوس بیا خلک بد در سوړي عوام خلکو توایم چې ګوري مذهب حق دی دا د دین او د مذهب غله دا د اسلام غله چې زموږ سره قرار راپورته کیږي عوام خلکو ته په دې باندې مشک من کیږي عوام خلک کوم یو څه نه دی ملامت ولی موږ ملایانو ځان اچولې دي زه پر ځانو باندې موږ د ملامتیا وایو موږ هم ځانونه اچولې دي تیر جمعه کې تاسو ولیدل چې د شیخ مانداسه یو د زوژخ سپی سلفی رالی دلته په تراټه کې راوغورځېدی په مجلس کې زموږ ملایان ناست دي پر عام مجلس کې پر مذهب ولګېدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولسوتې حرام وویله د دولسمې په ورځ چې پسه حلالېږي حرام یې وبولئ د شرک او د کفر او د بدعت ټاپې یې ولګولې موږ ورته ناست یو غږ نه ورته کوو یا د مجلسو څخه ځینې ولاړېږو چې موږ خبرې نه سره کوو دا خو زموږ ملامتیا زه بولم دا زه د ملایانو ملامتیا بولم مولوي صاحب چې ته ولاړ سې د امیان چاته پرېږدې تا خو ښکاري ته ښکار په لاس ورکړي چې بس دا دې خورایه ځه ته به لا ورته کښېنه دا خو نه ده خبره دا مذهب حق دی که نه دی حق موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان پر رښتیا یو که پر درواغو یو که پر رښتیا یو دا مذهب حق بولو بیا به د دې مذهب دفاع پر ځان واجب بولو دا زموږ د نږدې علاقې کې بیا ډېره خوا بدېږي دا بله ورځ په دغه قصه خبر سوم چې د لامذهب راغلی و دومره مې طبیعت خراب و هغه یو مولوي صاحب ټلیفون سره وکړي ما تا به غږ کړی وای د خدای بندګانو که تاسو غږ نه ورته کولی ما ته خو به مې یو ټلیفون کړی وای چې اوس دې ټلیفون راته کوي چې داسې پېښه سول پر هغه ګړۍ به دې راته کړی وای چې دلته د شیخ مانداسه یو لامذهبه د زوژخ سپی راغلی دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب بد وایي مال بیا به تا زه کتلی وای چې ما به څو دقیقو کې ځان رسوي موږ ته خو به غږ وکړي خپله که غږ نه ورته کوي ګورې دي د الله غیرت خوښ دی عوامو خلکو ته وایم ګورې کوم دلیل نه سوی ویلی پر دا مذهب باندې خلک مه پرېږدي چې لوړ خېږي دا خو کولی شي چې پر دا خوله باندې ووهه دا خو د امارت هم درته امر دی مجاهده طالب ستا ته هم امر دی تاسو د خپل امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله بیان واوري چې زموږ تاسې ټول د هغه په اطاعت کې ځان بولو موږ ټول د ځان امیر بولو د ځان استاز بولو امې د ځان علمي استاز بولو امې د ځان روحاني استاز بولو امې د ځان جهادي استاز بولو زما سره دا ټلیفون کې اوس بیان دی مجاهدینو ته وایي وابۍ و سلفۍ و پنجپیرۍ را په نامه اخلي ګرده وایي که مو ولیدي پر دا پزه یې وه چې بله پزه پکې جوړه سي ولې نه وایه ولې د دې خپل امیر امر دلته نه پر ځای کوې مجاهد ته وایمه طالب ته وایمه ته په دې نه یې ماخوذه چې ستا امیر پر دا پزه یې وه ستا وس هم کار کوي ستا په مذهب کې خېږي ته غږ نه ورته کوې نه به پرېږدئ مسلمانانو دا دین په کمزوري باندې نه کېږي دا ظالمان دا ورځ در ابولي را باندې مخته کېږي زه دې ته حیران یم دا که د پښین بازار الله دې نه کوي خدای دې ما په داسې زمانه کې ژوندی نه پاته کوي چې ټول پښین دې سلفیان سوي او موږ دې داسې اقل یو زه خو داسې وخت کې ژوند لا نه غواړم چې داسې لامذهبي راپورته سي اوس مو لا مرګ ته کله کله هوا وسي په هغه وخت کې بیخي نه غواړو چې اوس موږ دونه ډېر لله الحمد چې وابیان سلفیان زموږ په احنافو کې په دې بر صغیر په ټولو ممالکو کې په وړو کې د مالګې غوندې دي که نه د تراټې ګرده خلک راجمع که وابۍ به څو باندې ورورسېږي خو لکه په وړو کې مالګه لږ دي دونه خو نه دي مازې یو اثر یې راسم نه ښکاره کېږي نن هغه راځي دونه جرأت کوي زما په مسجد کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پر هغه مسلماتو باندې په هغه مرداره ککړه خوله باندې د شرک او د بدعت ټاپه لګوي او زه خوله بنده نیسمه اشته که د علاقه درته وهابیانو سلفیان سوله بیا به موږ ته څه چمکو بیا به په هغه ورځ موږ کوم غیرت وکړو چې دوی را باندې ډېر سي موږ لږ بیا به موږ ته چمکو مه کوئ د الله په لحاظ دا ښایسته دین مه خرڅوئ دا مبارک مذهب لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله چې دی داسې د ادب ډک مذهب لکه زموږ تاسې چې دی لله الحمد داسې مذهب په نورو مذهبو کې ډېر کم پیدا کېږي ډېر مبارک مذهب دی پر دغه مذهب باندې ټینګ ودرېږي مسلمانانو د خپل دین راټینګ کړي هغه د پخوانۍ زړه لار راټینګه کړي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صورت او سیرت دواړه ټینګي مخکې مولوي صاحب محترم درته ویل ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړل رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا علی قاری صاحب مرقات کې وم جلد کې کتاب اللباس کې لیکي چې په ټول عمر د نبی علیه السلام سره بیلنګوټي یو مزنری ثابت نن بیا څه کوي چې موږ بیا مولایانو صدا خبریم او ویلنګوټه تړل ونه تړل پرواله نه کوي دا خلاصه کوي چې اوس یو چاته وایي چې ثواب لري نه وای پرواله نه کوي بلکې داسې مولا مې ولیدي د پښین په بازار کې داسې مولا را باندې برابر سو چې ماته ویل چې په اوس زمانه کې لنګوټه نه تړل واجب دي اوس به لنګوټه نه تړي که دې وتړل په ګناهګار یو مال ولي زه د کتابخانې والا سره د نجیب کتابخانه کې وایي اردو کتاب رایت کې وایي هغه لیکلي دي اوس خلک لنګوټه ضروري بولي نو ګوره که د یو سنت کار که خلکو ضروري وبولي بیا یې پرېښول وایي واجب مقصد د خبرې مې دا دی ګوره اوس داسې وخته موږ راووتلو اوس لنګوټه نه تړل خلک واجب بولي او سره د دې زموږ کتابونه څه وایي وایي که سنت خلکو عادي کار بلي بیا یې کول واجب دي